د افغانستان د غرونو ترمنځ په یو آرام او ښکلي کلي کې یوه نجلۍ اوسېده چې نوم یې زرمینه و. زرمینه ډېره غریبه وه، خو دومره ښکلې وه چې د کلي خلک به ویل که سپوږمۍ انسان وای نو د زرمینه په شان به وه. هغې لوی نرمې تورې سترګې لرلې، اوږده غلي تور ویښتان یې تر شا لکه د وریښمو روان وو. شونډې یې نرۍ او غلابي وې. کله چې به مسکی شوه داسې ښکارېده لکه په وچ باغ کې ګل راټوکېدلی وي. خو د هغې ژوند آسان نه و. د هغې پلار څو کاله مخکې مړ شوی و. هغې له خپلې مور سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کول. مور یې د خلکو کالي ګندل او زرمینه به یې له کوره اوبه راوړلې، ډوډۍ به یې پخولې. سره له غریبي زرمینه ډېره پاکه، باحیا او نرمه نجلۍ وه. په همدې کلي کې یو ځوان اوسېده چې نوم یې فرید و. فرید هم شتمند نه و. هغه د خپل پلار سره په کروندونو کې کار کول، خو هغه صادق، زحمتکش او د ښه زړه خاوند و. زرمینه او فرید له ماشومتوبه یو بل پیژندل. وروره دا پیژندنه په مینه بدله شوه. کله چې به زرمینه د چینې نه اوبه راوړلې، فرید به له لړې ورته کتل. دواړو هیڅکله لورې خبرې نه وې کړې، خو د دواړو زړونه یو بل ته معلوم وو. بالاخره یو ورځ فرید خپله مور له ځان سره واغېسته او د زرمینې کور ته ورغی. هغوی په عزت د زرمینې لاس وغوست. د زرمینې مور چې د فرید په ښه اخلاقونو پوهېدله خوشحاله شوه او هماغه ورځ د دواړو کوژ ته وټاکل شوه. کله چې فرید له کور نه ووت، د زرمینې سترګې له خوشحالۍ ډکې شوې. هغې د خپلې مور نه وپوښتل: مورې، رښتیا هم زه د فرید شوم؟ مور یې مسکی شوه او وویل: هو لورې، که الله وغواړي ته به د خپل نصیب کور ته ځې. په هماغه ماښام د کلي په لویه ماڼۍ کې جاوید خان، د کلي د خان یوازنی زوی. جاوید خان شتمند، مغرور او زورور و. هغه هر څه په پیسو او زور اخیستل او له ډېر وخته یې زرمینه خوښه وه. کله چې هغه واورېدل چې زرمینه د فرید سره کوژده شوې ده، د هغه مخ بدل شو. هغه په غصه کې خپل د چای پیاله پر ځمکه وویشته او په ټیټ خطرناک غږ یې وویل: زرمینه به یا زما وي یا به د هیچا نه وي. بل سحر زرمینه د چینی خواته روانه وه. هغې شین کالي اغوستلي وو. سپین مخ یې د سهار په رڼا کې نور هم ښکلي ښکارېده. تور ویښتان یې د شال نه لږ راوتلي وو او په سترګو کې د نوي کوژدې خوږه خوشحالي ښکاره وه. هغې په لاره کې فرید ولیدو. فرید ورو مسکی شو او وویل: ته نن ډېره خوشحاله ښکارې. او ورو یې وویل: او ته؟ فرید وخندل: زه خو له پرونه راهیسې چې ځان د دنیا تر ټولو شتمن سړی ګڼم. زرمینه یې د هغې خواته وکتل او دواړه لږه شیبه خاموشه ولاړ. دا د دوی د مینې تر ټولو پاکه شیبه وه. د آس د قدمونو زورور غږ راغی. جاوید خان په خپل تور آس باندې ناست و. هغه ورو رانږدې شو. سترګې یې نیغ پر زرمینه وې. سمدستي مخکې ودرېدل. جاوید خان په سړه مسکا وویل: نو همدا دی هغه هلک چې زما د خوښې نجلۍ یې ځان ته کړې ده؟ فرید په آرام خو ټینګ غږ وویل: زرمینه ستا شی نه ده. جاوید خان مسکی شو، خو دا مسکا له زهره ډکه وه. هغه وویل: زه د دې کلي د خان زوی یم او زه هغه شی له لاسه نه وی کوم چې زما زړه پرې وي. زه ستا نه یم او هیڅ کله به نشم. جاوید خان څو شیبې هغې ته وکتل. هغه خپل آس وګرځاول او روان شو. هماغه ورځ ماښام د زرمینې مور ډېرې اندېښنو کې ناسته وه. زرمینه یې ورو وپوښتل: مورې، څه شوې؟ لورې، زه د جاوید خان نه ویرېږم. هغه څه غواړي په زور یې اخلي. زرمینه یې د خپلې مور لاس ونیو. مورې، زه فرید خوښوم. زه هیڅ کله به د هغه سړی نشم. مور یې له اوښکو ډکې سترګو ورباندې واړولې. زه پوهېږم لورې، خو غریبان خلک کله کله یوازې د خپل زړه په زور نشي ژغورل کیدی. بله ورځ فرید خپل پلار سره په کرونده کې کار کوو چې ناڅاپه د خان 2 نوکران راغلي. هغوی په سخت غږ وویل:
دا ځمکه نور ستاسو نه ده. فرید حیران شو. څه؟ یو نوکر وویل. خان صاحب ویلی دي چې ستاسو پور اوس ډیر شوی دی. که 3 ورځو کې مو پیسې ورنکړې نو کور او ځمکه دواړه د مو واخیستل شي. د فرید پلار وویل خو موږ کو دومره پور نه لرو. نوکر وخندل. اوس لرئ او دواړه روان شو. فرید پوه شو دا هر شی د جاوید خان کار دی. هغه غواړي فرید دومره کمزوري کړي چې خپله د زرمینې نه لاس واخلي. هماغه شپه فرید یوازې د کلي تر شا د سیند غاړې ته ولاړ و. هغه د اوبو خواته کتل. زړه یې دروند و. سترګو کې یې درد و. هغه وویل یا الله زه غریب یم خو بې غیرته نه یم. زه زرمینه نه پرېږدم. ناڅاپه هغه د خپلو شاته د قدمونو خښ واورېد. هغه شاته وکتل. زرمینه ولاړه وه. هغې وویل فرید ما هر څه واورېدل. فرید د هغې خوا ته ورغی. زرمینې په ټینګ غږ وویل که ټوله دنیا هم زموږ خلاف شي زه به بیا هم ستا یم. فرید د هغې خبرې واورېدل خو د هغه زړه لا دروند شوه. په هماغه شپه د خان په ماڼۍ کې جاوید خان له خپل پلار سره ناست و. هغه وویل زه زرمینه غواړم. خان په آرام غږ وویل نو واخله یې. جاوید خان ورو موسکی شو خو دا ځل یې سترګو کې یو خطرناک پلان و. هغه وویل سبا به زه د هغې کور ته لاړ شم. یا به یې کوژدنه ماته کړم یا به یې ژوند خراب کړم. سحر لا ښه نه وره راشوي. فرید لا ویده و. ناڅاپه د جاوید خان 2 ساتکوني او خپله جاوید خان. هغوی بې له کومې غږه فرید راویښ کړ. خوله یې وتړله. یو ساتکوني وویل ژر یې وباسئ. څوک باید خبر نشي. او هماغه شیبه هغوی فرید له کوره یوړ. کله چې لمر راپورته شو زرمینه د چینې پر لور روانه وه خو زړه یې بې قرار و. ناڅاپه د کلي یو ماشوم منډه راغی. زرمینې فرید کور کې نشته. د هغې زړه درېدلې غوندې شوه. هغې سمدستي پوهه شوه دا د جاوید خان کار دی. په همدې وخت کې د غرونو په لور یو زوړ یوازینی ځای و. هلته جاوید خان فرید راوستو خو ساتکونه یې دواړو خواو ته ولاړ وو. فرید په غوسه وویل دا څه دی؟ دا مردانګي ده؟ جاوید خان ورو موسکی شو. دا زور دی او دا هغه شی دی چې په یې نه لري. جاوید خان وویل کوژده ماته کړه. د زرمینې نه لاس واخره. فرید په ټینګ غږ یې وویل زه مینه نه خرڅوم. د جاوید خان سترګې سرې شوې. هغه چیغه کړه ته ځان خوږ ګڼئ. فرید وویل یو سړی چې غیرت لري. دا خبره د جاوید خان لپاره د اور لمبه شوه. لاندې ژوره دره وه. دومره ژوره چې پی یې نه ښکارېدل. جاوید خان د هغه کالر ونیو او غوښتل و چې هغې ټیله وهي خو ناڅاپه جاوید خان په خپله کې د غرې نه لاندې ولول. ساتکوني حیران شول. یو بل ته وکتل او دواړه په ویره تښتېدل. فرید یې هماغسې پرېښود. فرید یوازې پاتې شو او په حیرانتیا یې درې ته وکتل. کلی کې شور جوړ شو. خلکو ویل فرید جاوید خان وجلی. ځنې نور ویل هغه تښتېدلی و. بیا یوازې راستون شو. جرګه راوختله شوه. ټول خلک مشران او کورنۍ راټولې شوې. فرید منځ کې ولاړ. زرمینه هم هلته وه. سترګې له اوښکو ډکې وې. هغې وویل که فرید ګناه کړی وي سزا دې ورکړي خو هغه ظالم نه دی. یو مشر وویل نن به حقیقت معلوم شي. هماغه وخت یو سړی وویل ما هر څه لیدلی دي. هغه وویل جاوید خان خپله فرید غر ته یووړ. هغه غوښتل فرید غورځوي خو خپله پښه یې وخولیدله او هغه ولوېدو. په جرګه کې چوپتیا خپره شوه. یو مشر وویل نو دا قتل نه دی. دا د الله انصاف دی. فرید بېګناه اعلان شو. زرمینې اوښکې تېوې شوې خو دا ځل د خوشحالۍ وې. هغې فرید ته وکتل. د هغې په سترګو کې ژوند بیرته راغلی و. څو ورځې وروسته زرمینه هغه لا هم د کلي تر ټولو ښکلې نجلۍ وه خو دا ځل د هغې ښکلا لا نوره ځلېدله. سپین مخ یې لکه د سحر رڼا. تور ویښتان یې لکه د شپې سکون او سترګې یې لکه د مینې ژور سمندر. کله چې به موسکې شوه داسې ښکارېدل لکه ټوله نړۍ روښانه شي. د واده ورځ راغله. زرمینه د ناوې په کالیو کې داسې ښکلې وه چې هر څوک یې حیران کړ. فرید ورته وکتل زه تا له لس ورکولی نشم. زرمینه موسکې شوه او زه به تل ستا یم. او دواړو یو ساده خو د خوشحالۍ نه ډک ژوند پیل کړ.